اصغر افغان له نړیوال کرکټ سره مخه وکړه. لوبغاړو مینوالو کرکټ نړیوالې شورای په هکله څه ویلي؟ سلام ستړي مشئ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخواني کپتان اصغر افغان نن له نړیوال کرکټ سره مخه وکړه. نن افغانستان د نمیبیا په وړاندې لوبه ترسره کړه چې نمیبیا لوبډلې په 2 منډو ماته کړه. دا لوبه د اصغر افغان وروستۍ لوبه وه. اصغر افغان په خپله وروستۍ لوبه کې 31 منډې وکړې. نوموړي بیټینګ ته له راوتلو سره نمیبیا لوبغاړو د نوموړي د احترام لپاره ودرېدل او له وټېدو وروسته هم لوبغاړو لاسونه ورکړل. د لوبغالي د وتلو په وخت کې موجودو نندارچیانو بیا د نوموړي لپاره سلامي ولاړ و او اصغر افغان د افغان لوبغاړو په منځ کې چې بیټونه یې نیولي و تېر شو. د نن ورځې لوبې له بریا وروسته ګلبدین نایب اصغر افغان په اوږو کېنولی و. نوین الحق بیا چې د لوبې غوره لوبغاړی اعلان شو خپله جایزه یې اصغر افغان ته ډالۍ کړه. اصغر افغان بیا د انټرویو پر مهال په خپلو خبرو کې احساساتي شو او ویې ژړل. ده وویل د یو لوبغاړي لپاره تر ټولو سخته پرېکړه د استعفا کول وي. نوموړي وویل د دې لپاره استعفا وکړه چې ځوانانو ته چانس ورکړي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې د ټورنمنټ په منځ کې استعفا وکړه ده وویل چې ځینې خبرې دي چې دلته یې نشي ویلی. نوموړي وویل چې د پاکستان سره د ماتې د خفګان له امله یې دا پرېکړه کړې. اصغر افغان وویل چې له ټولو مینوالو او منتقدینو مننه کوي. ده وویل کرکټ مو تر دې ځایه راورسوو، نور به یې ځوانانو ته پرېږدو. د نوموړي د استعفا په اړه کرکټ نړیوالې شورا ویلي چې نوموړی د افغانستان د کرکټ له ښو رهبرانو څخه و او دوی ورته په راتلونکي کې د بریا هیله کوي. افغان لوبغاړي راشد خان ارمان او محمد نبي بیا د نوموړي انځور په خپلو پروفایلونو لګولی. د کرکټ ځینې مینوالو بیا د نوموړي په استعفا خفګان ښودلی او د نوموړي په اړه لیکنې کړې، خو ډېرو بیا ویلي چې ښه پرېکړه وه او وخت را رسېدلی چې ځوانو استعدادونو ته وخت ورکړل شي. په هر حال تاسو د اصغر افغان د استعفا په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کمنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. د بیا ستاسو شکر در ځم پرې بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.